الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، خيركم من تعلم القرآن وعلم. پتاسو کې ټولو نه غوره هغه سړی دی چې هغه قرآن زکی او نور توخی. دا حدیث د عثمان رضی الله عنه نقل مرفوع حدیث. د قرآن زکولو دین په ذریاتو باندې د دین په ضرورت باندې دی وجه نه عمل وکړي. دا فرض عین دی. مثلا صحیح الفاظ او ویل د دې د ماضی کې قرات خصه طریقې سره صحیح لوستل. باقی تجویز کول دا فرض کفایه دی. قرآن یادول چې بار چاون فرض نه دی، دا مستحب عمل له غوړه. احادیث کې دا ډېر فضایل چې هغه موجود دي. حدیث معلومه شو ټول انسانانو کې غوړه انسان او څوک دی چې قرآن کریم تعلیم کوي. تعلم باندې په خپل ځای کوي او تعلیم چې بل چاته دا قرآن کریم دا چې دی خای. د دیو جن خاص کر کامل عالم شو ورته غواړي نو حفظ کول پکار دي. او دا یې ساتنه بیا لازمي ده. ځکه دا اوچت او ډېر بهتر عمل له په حدیثو کې د ذکر دي چې څوک یې کې نو ډېر ګناهګار دي، ډېر صداګان دي. ذکر تعلم دا په ما د علم زکول او باب تفاعل نه دي. دا اول تعلم او دا علم دا ما د بل چاته خودلو. تعلم زکول او تعلیم بل چاته خودل. اثر خلق فرنا کېدل له تعلیم لا او تعلیم بل چاته خودل ته تعلم لا تعلم دا تعلیم نه څه شي چې په خپل ذکی به بل توخی اول وزن لري ذکی به اول ته چي خی. او دا القرآن دا مصدر دی. قرآن کریم ان قرآن الفجر باب نصرنا على شيء قرأ فتحنا زيادة قرأ يقرأ. او دا نصرنا بعض ان کی سمان شيء دی. قرات دینو مصدر چې دی راځي په ماند لوستلو. او القاری دینه چې دی صيغه د اسم فاعل جمع قارئون راځي او قراء راځي او قراء په معنا د عابد سرم چې استعمال شي. ترکیب د دې خیرکم دا مضاف الیه مبتدا شو. من دا موصوله. تعلم فعل ضمیر دې پدې کې آغا من تراجی دا فاعل. القرآن مفعول به فعل سره د فاعل سره مفعول به نه جمله فعلیه خبریه معطوف علیه او حرف عطف علم فعل او پدې کې ضمیر دې ولا فاعل له هو مفعول به دې فعل سره فاعل نه جمله فعلیه خبریه معطوف سره د معطوف علیه نه جمله فعلیه خبریه سله شو د موصول سره سله خپلنا دا خبر شو مبتدا خیرکم مبتدا سره خبرنا جمله اسمیه خبریه شو.